یقین وکړه چې په واقعیت څونه افسوس وشي دا کم دی. نامزد د خاندان سره زموږ د زړه د ګهرایۍ نه همدردۍ دي. د ټول نه وړاندې به الله پاک نه سوال کوو چې الله پاک د دې بچي د شهادت د آخرت خزانه وګرځوي، صبر وله ورکړي. د لوی امتحان نه تېر شوي دي. الله پاک دې د نوجوان بچي دا درد یو مؤمن مسلمان ته ونه کړي. وقوه چې کله وشوه 2 ورځې پېښور کې مالته زموږ سواس کامن سوسایټي یو پروګرام راکړی و، ما خالد محمود او ټول ملګري موږ هلته تللي. الله پاک ګواه دی چې ما ته یو فریق هم دا نه دي ویلي چې ته لاړ شه دا روغه کوشش وکړه. ما ته د بهر د سیول سوسایټي نه سیاسي سماجي مشران نه تنظیمونه ټلیفونونه وشو چې په دې سواد کې داسې څوک نشته چې دا چپکلش او دا پریشاني دا آلودګي دا مایوسي ختم کړي. زه دې جذبې دې میدان ته راته وکړم چې پکار ده چې موږ په دې کې خپل رول او کردار ادا کړو. خبرې به مختصر کوو. د ماسپښین جمعې مونځ چې موږ زه ډېر په یاره طرحه باندې راوړم چې را پهچان نشته، هلته کې زموږ تعلق هم نشته د خلکو سره، او په داسې غم کې ورتله او بیا مو سره د روغې خبرې کول دا هم ډېر ګرانه خبره ده. خو یقین وکړه چې هغه کور ته لاړم نو هغه کور چې ما له کوم محبت راکړو، ما خو چې سیده ساده خلک به کلیوال خلک به خو ډېر تعلیم یافته ایجوکیټډ فیملي ده، با اخلاقه، او کوم احترام چې ما له راکړو زما د حیثیت نه هم سیوا او په کوم سوچ سره په کوم فکر سره په کوم معیار سره چې هغه زما خبرې واورېدې او هغه چې د هغې کوم جوابات ما له راکړل، زه په دواړه لاسه هغه ته سلام پېښ کوم. او الله پاک دې په موږ ټولو دا رحم کرم وکړي چې موږ دغه سوچ او دغه فکر درګذر صله رحمي اپناو. دا ډېر لوی امتحان و. یقین وکړه په باندې ډېرو روغو کې زه تللی ما خبره خو مناسب نه ده، خولې راغله عرفان چټان ته وقوه د رنګمالي بالوستین ته هم معلومه ده. موږ چې کوم کور ته تللي وو کور والا په موږ پسې کلاشینکوف راوغست او د دنیا چې کومې بدترینه کنځلې دي هغې موږ ته وکړې، برداشت کوو به موږ. ما دا محسوسوله چې په هر دنیا کې دا سوشل میډیا دور دی، دا یورپ ته کاناډا ته امریکې ته دا خبرې زموږ داسې دواړه طریقې نو یاره خلک به وموږي دلته د پښتو نه په لاره تللي یا د اسلام په لاره تللي څوک په دې سواد کې نه و چې د فریقیانو سره یې خبرې کړې. ډاکټر حضرات زه د هغو جرات ته د هغو جذبې ته او د هغو چې کوم په دې کې زموږ سره کردار ادا کړو، کومه پالیسي جوړه کړه، د هغو ته هم خراج تحسین پېښ کړو. موږ بیسیک انسانان ټول د الله پاک بندګان یو، غلطۍ کوتاهۍ به د هر چا نه کېږي. و انسان زما په نظر هغه انسان دی چې دی خپله غلطي تسلیم کړي، کوتاهي تسلیم کړي، دی وړومي خو ځان ته چې پړو وایي او دا اخلاقي شکست ورکړي. او څنګه چې خالد محمود خبره وکړه، ما پرون عظیم خان ایسیب په مخکې هم دا خبره کړله، ما له خو مناسب نه وي ځکه دا زما د پلار او د نیکه په ځای و چې که چېرې چا په دې تحقیق وکړو چې په دې صلح کې په راضینامه کې په جرګه کې په رفع درګذر کې څونه اجر دی، نو موږ ته زموږ دین دا نصیحت او وصیت کوي چې خلکو به د منځونو او اودسونو نه هم توبه کړو او به دې ته به یې کار ویلو. خو بدقسمتي دا ده چې کله معاشره کې چپقلش پیدا شي بیا هر سړی په هغې کې خپل عزایم خپل مقاصد او خپل سوچ نه نباسي. انساني فطرت دی، موږ بیسیکې مجموعي د مختلفو سوچونو، قومونو، فکرونو، سیاسي جماعتونو سره وابستګي لرو. موږ چې د امن غواړو، اتحاد غواړو، اتفاق غواړو، نو ایډجسټمنټ به د ورسره کوو، یو بل به برداشت کوو.
په هر انسان کې خپلې خامۍ هم وي او خپلې خوبۍ هم وي. خو انسان ته په خپله ما ته خپلې خامۍ خو نه دي معلومې، خو زما خامۍ به تاسو ښه جج کولی شئ. اور انسان چې کوم دی غلطي کا پتلا ہے، غلطي د انسان نه کېږي. موږ ملائک پیغمبران یو، خو یو غلطي ده، یو غلطي ده. غلطي په کار ده چې موږ درګذر وکړو په هغې کې، او په غلطۍ کې موږ محاسبه وکړو. زه د دواړو فریقینو ډېر بهترین میسج به لاړ شي د سوات. بهر دنیا کې به خلک وایي چې واقعي په سوات کې اسلام پسند خلک هم شته، د مذهب سره مینه لرونکي، او په سوات کې د پښتو خاوندان هم شته. حالات واقعات چې کله انتشار تباهۍ طرف ته لاړ شي، تاسو وګورئ میله کې 9 چې کوم دی خلک پای کې لاړ، شهیدان شو، قتل شو. اخر په لسو مړو پس بیا روغ شو. هغه میدان هغه خلک خو بیا نه ژوندي کېږي. تاسو چارباغ سټوري ستاسو د مخې ده چې کومه تباهي بربادي وشوه. خو زه یو ځل بیا د خپل مشر عظیم خان ته د خدای په قرآن کې د ده د ګهرایۍ نه سلام پیش کوم، او کوم احترام چې د موږ راکړی دی زندګي بل کې به دا هېر نه کړم. دا داسې ده که زموږ دکان دا ټول غر چې زموږ وښودی یم ډاکټر ته، دا هم زموږ بچي دي، دا پردي څوک نه دي. دا د الله نظام دی، ویشلی دی. څوک یې په پولیس کې افسر کړی دی، څوک یې ډاکټر کړی دی، څوک یې ترکان کړی دی، څوک یې ګیرګار کړی دی، څوک یې تاجر کړی دی، څوک یې صنعت کړی دی. نظام داسې بغیر د دې نه خو نه چلېږي چې ټول خلک ټاڼهداران شي، یا ټول خلک ډاکټران شي، یا ټول خلک خانان شي. چې الله پاک نن زمونږ ستاسو د بچو د لاسه داسې یو رول اپناو کړو چې هغه ترقۍ طرف ته، محبت طرف ته، مینې طرف ته موږ لاړو. الله پاک دې موږ ټولو کې دا جذبه واچوي او داسې طاقت او قوت دې موږ راکړي چې کله هم داسې رنجشونه وي، پریشانۍ وي، محرومۍ وي، مایوسۍ وي، چې پای کې موږ خپل ورو اپناو.